ټولو نه اول تاسو ټولو ته د زړه نه مبارکباد درکوم په داسې عظیم الشان مجلس کې رب العالمین تاسو ته د ناستې توفیق درکړه. تاسو یقین وساتئ نن چې کومه دعا د دې علماو د دې مشرانو په موجودګۍ کې کیږي نو قبلیږي به انشاءالله. زمونږ د زندګۍ غرض او مقصد عبادت دی او بندګي ده. د بندګۍ د پیژندلو دپاره د قرآن عظیم الشان پیژندل لازمي دي. د زندګۍ مقصد پیژندل، رب العالمین پیژندل او د محمد رسول الله زرین اصول او سنت پیژندل او د کامیابی معیار او الله سره د تعلق جوړولو د پاره قرآن عظیم الشان پیژندل لازمي دي. الله وی قرآن منگ نازل کړی دی او منگ حفاظت کو. تاسو ګورئ د ماشومانو ستاسو په مخ کې دا تلاوتونه وکړل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. د دې ماشومانو په ذریعه رب العالمین د قرآن عظیم الشان حفاظت کوي. د فتنو دور دی. زه خو چې دې ګردونوا ماحول ته ګورم تقریر او بیان درته نه کوم، بس داسې لږ غوندې د زړه دردونه دي دا در سره شریکوم. زه چې دې ماحول ته ګورم ما ته داسې معلومیږي چې موږ نه زموږ الله ناراضه دی. دا خو د غفلت ماحول په نظر راځي، دا خو بے حیايي په نظر راځي، دا خو بغض او حسد نفرت په نظر راځي. د دغه معاشرې د دغه نحوست نه د بچ کېدو دپاره رب العالمین موږ ته مدارس راکړي دي. وګوره د دې فتنو په دور کې نن خلک راجمع دي. تاسو ته پته ده د شپې په تهجدو کې اوچت شي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. دا هغه خلک دي کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. دا هغه خلک دي وبالاسحار هم یستغفرون. دا هغه خلک دي تتجافى جنوبهم. دا هغه خلک دي ومن الليل فتهجد به نافلة لك. دا هغه خلک دي چې د شپې راوچت شي عبادت کوي، د شپې راوچت شي د قرآن عظیم الشان تلاوتونه کوي. زمون خو ټوله شپه د موبایل په بدنظرۍ کې تیره شوه، زمون خو ټوله شپه په بې حیايي کې تیره شوه، خو په دې د دې غفلت په ماحول کې رب العالمین په مخ د ځمکه د وړ ماشومان پیدا کړي دي کنه، او دوی د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي. دوی د قرآن، دوی د الله عذاب منع کړی دی، دوی د الله غصه یخه کړې ده. کنی تاسو داسې نظر واچوئ زما په خیال منګ چې نن کم ټیم موبایل ته ورکړی دی، ټیک ټاک او ډرامو فلمونو ته ورکړی دی کنه، دا ټیم منګ قرآن ته نه دی ورکړی. زما یو ځای کې بیانو ماته یو ملګري چټۍ راکړله چې ما داسې وکتله په هغې باندې لیکلي وو وایي ناروی قرآن شریف ته ور واچو سویډن زمون قرآن وسوځو. ما ته ویل مولانا صاحب په دې باندې بیان وکړه. ما ویل زه خو به په دې باندې بیان وکړم، خو ته چې کور ته لاړ شي او تاخ کې د کوم قرآن شریف ایښی دی هغه قرآن شریف لږ راواخله څومره دوړې پې پرتې دي دا ګردونه ترې لږ وڅنډه. یو جماعت کې د قرآن شریفونو الماری را کولا وکړه، تاسو به داسې ګوته راکاږئ داسې دوړې به پرتې دي، دوړې جولاګانو پې جالې اچولي دي.
दादे ज़नकदन के मरगरे दे दुमरा वफादार दे, दादे कब्र के मरगरे दे दुमरा वफादार दे, दादे रोज़े महशर के मरगरे दे दुमरा वफादार दे, दादे पुलिस सरात के मरगरे दे दुमरा वफादार दे। दाऊ वफादार दे देव वर सर जन्नत दाखिल शी। देव तपूस की तसूके तो खुडेर वफादारे देव वर तमुस्केशी। रहमतल लिल आलमीन पैगंबर फरमाई देव वर तवई ज कुरान अजीम शानिम अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैका। ता दुनिया के मासर मीना कड़ी दा मासर दे वफा कड़ी दा। नन ज तासर मीना को मो तासर वफा कुरान की अजमत को तराजू में न तोलो। कुरान तो हर दौर में अनमोल रहा है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मोहम्मद पे जो उतरा है वही कुरान बाकी है। कोई कजान पदे खबर बांधे का अमल दिवी पिकड़े कुरान स्ता दे दालांदी ज़मका सके चिदा पूर्ता आसमान स्ता दे। और तुरी डीरी दी खुजड़द खालिद ग़वाड़ी तो खालिद बिन वलीद शजीहान स्ता दे। खत्म कीदा गफलत, खत्म कीदा गफलत माहौल। उजरू के राजम दी सोक ताश कई लग्यावे, सोक करीम बोर्ड कई लड़ो कई मोबाइल की गेमुन कई ड्रामो फिल्मुन शौकीन दे सोका। और सोक राजम दी दुमरत दुनिया खबरे दुमर गीबतुना दुमर कीमती वक्त पजुल गपो शपो के बर्बाद शोकना। तब द कुरान तिलावत पकम टीम के कह तब मर्ग द पारा तैयार पकम टीम के ता तपत निष्ठा रब्बे कायनात चिकल मर्ग बयानई ता तपत निष्ठा। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम शिद्दत दे बके व अंतुम हीना इज़न तंजुरून शिद्दत दे बके। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम सख्ती दे बके ज़नकदन बयानई। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ व ज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़त साक़ बिसाक़ इला रब्बिका यौम इज़निल मसाक़। सुमर सख्ती सर बयानई माता पतउन लगेदा माता पतउन लगेदा जमा बख्याल इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। वले न पोएगे कलच मरशे और प कब्र दे खजे वो लगी दाद दुनिया मजे बता तो बेमजे वो लगी। मंग कतली दी तकरीर और बयान न दे हकीकत दे दा जने और लबिया पस्पिना कपड़ा बांधी तड़ली कना। सो कोई डॉक्टर रावले अले अस्पताल ले वे सही कना। कुरान होए दे जुबान हाल सरा दे खपलो बचो तवे व ظن انه الفراق। नन जमा उस्तासो जुदाईदा मां मखवजवई जद दी फानी दुनिया न रुखसत शुमा प मजार में दासी चप वाले तेरे गे तोरे खावर खो आवाज का वले नशी कना। तब द गफलत दी खूबुन न रा बेदार शेव कना। टूल उमर में बस पदे ख्याल वावरे दो ची बस तकरीर दे पदे में वावरे दो पदे में बसू बास दस्तर की बद नजरी का इतना काम है तो खसारा के कदा गुना गाने बजाने और इतना काम है कदा खबी गलत मजलसुन तजीन इतना काम है। ननम ज़ुबलार बांधे रवाने दज़लद दर्द ने दर तवेमा ननम द मुसलमानानो द कोर न द गानो बजानो आवाज राजी दाद मुसलमानानो कोर दे औ कन दाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द गुलामानो कोर दे
काबे को किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। दुखपुल तारीख मुतालिया पुकार दा, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगमील, हम वो नहीं जिसे के जमाना बना गया। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा तातसबतदा वलक़द कर्रमना बनी आदम तातबतनिश्ता लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम तात रब डीर इज्जत दर कड़े दे तातबतनिश्ता स्ता अल्लाह तासरद औयाव मूरियानुना ज़्यादा मिना कई नंचिता कम अल्लाह खबकड़े दे तातबतनिश्ता द कामयाबी मेयार सदे। ए मुसलमानानो आद अबू बकर सदीक सदाकत दे द कामयाबी मेयार सदे, आद हजरत उमर अदालत दे द कामयाबी मेयार सदे, आद हजरत उस्मान सखावत दे द कामयाबी मेयार सदे, आद हजरत अली शुजाअत दे द बिलाल हबशी इश्क व जुनून देखना द कामयाबी मेयार सदे, आद बीबी फातिमे राबिया बसरी खौला सौदा खदीजतुल कुबरा द इफ़्फ़त व पाक दामनी और द हया मेयार देखना। कोलाओ सर सरतूर सर कोलाओ मखबू बाजार के रवाना दा जुड़किम दर्द पैदाशी कना ता तो सपता दा रब्बुल आलमीन सुमरा खपा कीगी ता तो सपता दा जिस्ता पे वजह सुमरा खलक द बदनजरी पे गुनाह की अख्तशु मंग द बीबी फातिमे द हया में यार कतले हो दा खबर ज़का बयानुमा दे बद नजरई जमंग मुआशरा बर्बाद अखड़ा स्ता तस्वीर बद साबुन पे पैकेट खरसीगी स्ता तस्वीर बा द साइन बोर्ड जीनती औस्ता गडागानी व पस्टी जुनी औ तातबा गैर नारी न गोरी औ द लसु रुपू द खातिर बा स्ता द इज्जत जनाजी उजी द प्रदी दुकानदार पे मख के नना रब्बुल आलमीन दे द पार नवे पैदा करे वर्षा द शेख अब्दुल कादिर जिलानी द मोर द जिंदगी मुतालियाओं का पता वो लगी ची द जिंदगी मकसद सदे अल्लाह और तज़वी और को काफिला रवाना दा मशहूर वाक़या दा दी मूर गरीबी लद तरबियत चलने वर्सी अल्लाह औलाद राकड़े दे खुमंग सरा कोई कदर नश्ता कना अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयाती दुनिया दा कदर दे गट मोबाइल दे वर लागस्ते दे अवगाल तनास दे कना अब भी हयाए के अब फहाशे की मुब्तला दे ब्या सबाबल और जाड़ी वे जमा एहतराम न कई जमा कदर न कई पद डज़म कवा दे ममड़ कवा दल गट मोबाइल पलास की वर्का दादा आलम कुपर साजिश दे अगनन पद खपल साजिश की कामयाब नजर राजी कना देव बर्बाद शी देव बद नजरे के देव गेमुनु की अख्तशी देव द ड्रामो फिल्मुनु पनहुसत के मुब्तला शी कना दब जवन बर्बाद शी जुपद इंतजार मा अल्लाह पदे मुआशरा के बल सुल्तान सलाहुद्दीन पैदा का मंगता जरूरत दे अल्लाह बल मोहम्मद बिन कासम पैदा का मंगता जरूरत दे दी दिन त जरूरत दे दी इस्लाम त जरूरत दे कना जुड़के में दर्द पैदाशी अगब प्रदू वदुनो की गड़ी की लगिया दे वो खलक दी वीडियो गाने कई अल्लाह गड़ा गानू द पारा पैदा खड़े अल्लाह दी बेहयाई द पारा पैदा खड़े दासी और द गोरम द पैगंबर उम्मती पर नजर नाराजी लिबासी उगोरा वक्ती उगोरा वज़क़त नास्ता वलाड़ा मजलिस सोसाइटी उगोरा दा जहालत पतर कमी जमा परुना बलरस पे खबर के बयानो यू मरगर रागे मतल मौलाना से अलकान पर क्रिकेट के पर मैच बांधे उरान शुगाना यो बल पसी तमंची रो बसले दुरे नौजवानानी विश्तल लाड़ मुड़शु
د یو او د سونو په لوټه باندې دوه کسان مړ شو ښه بله ورځ د کیکر په یو ونه باندې جګړه وه او په هغې ونه باندې مړي وشو ښه ونه په ځای باندې ولاړه ده څوک جیل ته لاړو او څوک قبر ته لاړو که نه ای پښتونه ای مسلمانه ته به تر کمې د غفلت په خوب ودی را بیدار شه کاش چې دا غیرت تا په ختم نبوت استعمال کړی وی کاش چې دا غیرت تا د مدرسې په دفاع کې استعمال کړی وی د قرآن په دفاع کې د استعمال کړی وی په جهاد کې د استعمال کړی وی په ناموس صحابه د قربان کړی وی د خور او لور په عفت او پاک دامنۍ د قربان کړی وی مور داسې وه بچی په قافلې سره ولېږو څلوېښت اشرفۍ ورته په کمیس کې وګنډلې بچیه دروغ به نه وې بچیه دروغ به نه وې د الله نبي وی مسلمان هر قسمه ګناه کولی شي خو مسلمان دروغجن نشي کېدی قافلې حمله وکړه ټول مالی لوټ کو کنه دا ماشوم یو ډډې ته ولاړو وی تا سره څه شته دی ورته وی او وی څه دي در سره وی څلوېښت اشرفۍ دي را سره وی کم دي وی دا د مور راله په دې کمیس پسې غوټه کړي دي چې هغه غل د دغه اشرفۍ وشمارلې مقه څلوېښت وی حیران و خپل سردار لی بوته وی دا ماشوم د سره څلوېښت اشرفۍ دي او راته وویل چې را سره دي یعنی رښتیا یې وویل که نه هغه سردار په جړا شو وی منګه د خپل رب مخالفت کو لګیا یو منګ غلا کو حرام مال خورو لګیا یو او دا وړوکی ماشوم دومره د مور تابعدار دی بچیا که تا دروغ ویلی وی تا به د خپلې روپۍ بچ کړې وې که نه هغه ماشوم ورته وی ما ته زما مور ویلی دي که هر قسمه نقصان مخې ته راځي خو بچیه دروغ به نه وی د خپلې مور خبره مني او موږ د خپل الله خبره نه منو لوټ شوی مال یې ټول قافلې ته واپس کو تاسو ته پته ده فقهاو لیکلي دي په دغې غلو کې الله د وخت محدثین او فقها پیدا کړل دا مور غریب ساری مونځ ته نه اوچتی وی خوب یې خرابېږي ای مورې تا ته څه پته ده کاش چې ته پوه شي په دې خبره باندې چې د یوې سجدې نقصان څومره دی ستا د مینه محبت خو د ده دپاره د بربادۍ سبب جوړ شو که نه مور به تربیت کوو معاشرې ته به ښکلي خلک میلاوېدل او کله نه چې مور تربیت پرېښی دی کله نه چې مور بازارونو ته شوه کله نه چې مور بې حیایۍ کې مصروفه شوه کله چې مور غیبتونو کې مصروفه شوه تهمتونو کې مصروفه شوه زما په خیال بچی بربادۍ طرف ته روان دی ډېر مشران داسې د خپلو بچو نه ځان خفه کړی د هغې خفګان سله څه میلاو شي نورم برباد شي هغه نورم د غفلت او غلطه سوسایټي او غلط ماحول ته لاړ شي که نه قطب الدین بختیار مور مدرسه کې داخل کو په یو ورځ باندې استاد ته 14 سپارې واورولې بغیر غلطۍ استاد حیران وي بچیه چېرته دی ویلي دا نورې ملته ووایه که نه قطب الدین ورته وایي استاد محترم دا 14 مې مور ته یادې وي مور نه مې زده کړي دي دا فرید الدین مور به ورته ویل مونځ وکړه لوی سړی تېر شوی فرید الدین گنج شکر د دې غفلتونو نه لږ ټیم میلاو شي د دې خپلو فقهاو اکابرینو اولیاو تاریخ لږ په خپله مو ګورئ د خپلو بچو ته هم بیان کوي باقاعده په خپل کور کې ماحول جوړ کوي مجلس جوړ کوي هره شپه خپل بچي را جمع کوئ لور راوله خور راوله مور راوله پلار کېنوه مشر کشر ټول په شریکه باندې څنګه یو کار کوو هغې دپاره
کور کې مشوره کو چې سبب تدا کار کې او تبدا کار کې دغه شانتي د دین د فکر په کار دی د یو صحابي واقعیت وی ته بیان کړي دوی ته د ابوبکر صدیق صداقت بیان کړي پته وو لګي دوی ته د عمر عدل بیان کړي دوی ته د حیا خبرې کوي دوی ته د بهادرۍ خبرې کوي دوی ته د ختم نبوت ناموس صحابه خبرې کوي دوی ته د دین خبرې کوي دوی ته قرآن بیانوي کور کې بم برکتی او رب العالمین بد رحم فیصله را لیږي ان شاء الله مور ته د تربیت طریقه خودلې ده مور خپل بچی ته وي منځو کا وي سم خواږه به ملاويږي د ماشومانو دا خواږه خوخي غنا چې بچي په منځو درې ده مور ورته پټ د دې مصلین لاندې سخواږه کې خودي هغه چې سلام داسې واړولو مور به ورته ویل وګوره کنه الله درله څه درکړل چې وبه کتل خواږه به ملاو شو ډېر خوشحاله شو وی بچیه تا ته پته ده دا خواږه الله د مونځ په بدله کې درکو چې ته مونځ کې تا ته به خواږه ملاویږي په څه طریقه باندې هغه ته د مونځ یو عادت ورښي چې مونځ لازمي دی یو ورځ مور نه وه چېرته تلې وه او د مانځه ټیم شو فرید الدین مصله خوره کړه مور سره فکر پیدا شو چې بچی به په مانځه ولاړي او هسې نه چې سلام وګرځئ او جانماز اوچت کي مصله اوچته کي هغې نه لاندې څه نه نو بچی به زما باره کې بدزن شي چې مور را سره اوسه پورې دوکه کوله مور سره فکر دی الله بچی ناکام نشي الله بچی په غلطه لار روان نشي هغه فکر له رب العالمین وجود ورکو تاسو ته پته ده د فرید الدین مور رامنډې والی فرید الدین مونځ کړی دی ډېر خوشحاله ناست دی مور ورته وایي بچیا مونځ دې وکړه او مورې مونځ مې وکړه وایي څه میلاو شو که نه ورته په خندا شو وایي مورې نن داسې ښکلی څیز میلاو شو که نه چې په مخ د ځمکه مې مخکې بلکل نه لیدلی او نه مې خوړلی رب العالمین د مور فکر ته وجود ورکوي د مور فکر ته وجود ورکوي او تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے تو نہیں ہے وقت غفلت میں گوانے کے لیے تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے